نن ورځ د دنیا او سیمې څوارلس ډیر مهم تازه او لنډ خبرونه دلته له موږ څخه ډیر په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو سلام. نن ورځې خبري اژانس ته مو رابولمه. وخت مو په خیر. هرات. په هرات کې د کرونا وبا له امله د مړو شوي او پر دې ناروغۍ د اخته کسانو د شمیر په زیاتېدو سره اوس د هرات والي وایي چې دغه ولایت دښتې د قبرونو لپاره تیاروي. عبدالوحید قتالي خبرداری ورکوي چې که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي او قرنطین په سم ډول عملي نشي په دې ولایت کې به ناورین رامنځته شي. کورنیو چارو وزارت. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي چې پر فساد تورن 34 کسان له هیواده بهر تښتېدلي دي. نوموړی دغه څرګندونې په هغه لنډه خبرپاڼه کې کړي چې د دغه وزارت د ویان طارق لخوا له رسنیو سره شریکه کړې ده. پاکستان. په پاکستان کې د علماو ټولنو پریکړه کړې چې له دې وروسته د جماعت لمونځ په مسجد کې پیل شي، خو ځینې احتیاطي تدابیر دې په پام کې ونیول شي. علما دغه پریکړه تېره ورځ په کراچۍ ښار کې رسنیو ته د یوې خبرپاڼې په لوستلو اعلان کړه. د علماو دغه پریکړه په داسې وخت کې اعلانېږي چې د پاکستان حکومت لا هم د کرونا وبا د مخنیوي لپاره د بندیزونو د ادامې خبر ورکړی ده. کندوز. په کندوز کې هم د ماسکونو او محافظاتي کیټونو د تولید فابریکې په کار پیل وکړ. له دې وړاندې په کابل کې هم د عامې روغتیا وزارت لخوا دغه ډول یوه فابریکه پرانیستل شوه. په کندوز کې جوړه شوې دغه فابریکه په ورځ کې د 2000 ماسکونو او 300 جوړو محافظاتي لباسونه د تولید ظرفیت لري. د یادې فابریکې مسؤلین وایي تولیدات به په ارزانه بیه هیوادوالو ته وړاندې کړي. ډاکټر. افغانستان کې پر کرونا ناروغۍ اخته یو بل ډاکټر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. ډاکټر اقبال عمري چې د کابل ښار په شینوزاده روغتون کې د جراحي برخې متخصص و، په افغان جاپان روغتون کې د کرونا وبا له امله وفات شوی ده. افغانستان کې د کرونا وبا له امله دا دریم ډاکټر دی چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. پنجشیر. په پنجشیر سیمهیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د واورې او غره ښویدنې پیښه کې 10 کورونه، یو جومات او 2 دوکانونه ویجاړ شوي دي. د پنجشیر والي ویان محمد منصور عنایي وایي چې دغه واوره او غر د یاد ولایت د ابشار ولسوالۍ په پرنګال سیمه کې ښویدلی ده. نوموړی زیاته کړې چې په دغه پیښه کې 2 موټر هم ویجاړ شوي دي، خو چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. هوایي چلن اداره. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي د کرونا له کبله له 2.5 میاشتو راهیسې د دوی عواید هم 4.9 سلنه راښکته شوي دي. د هوایي چلن اداره مشر قاسم وفایي زاده وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان هوایي سکتور به په راتلونکي کې 25 میلیونه ډالر زیان وویني. نوموړی وایي افغانستان ته ټول نړیوال پروازونه ځنډېدلي دي او له هند، ترکیې او دوبۍ څخه هم یو طرفه پروازونه کابل ته روان دي. کرونا تازه حال په افغانستان کې. تازه خبر د روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې هیواد کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 984 تنو ته ورسید. د دغه ارقامو له مخې کابل کې 11، هرات کې 22، کندهار کې 3، غزني کې 3، میدان وردګو کې 2، کونړ کې 2، ننګرهار کې 2، نیمروز کې 2، فاریاب کې 1، روزګان کې 1 او بغلان کې هم یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده چې مجموعاً نن په 24 ساعتونو کې 40 پیښې ثبت شوې دي. سهیل شاهین. طالبان وایي افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره خنډونه جوړوي. د طالبانو ویاند سهیل شاهین ویلي دوی له امریکا سره هوکړه کړې چې د بین الافغاني خبرو تر پیل وړاندې به د دوی مشخص شوي زندانیان له بنده خوشي کیږي او تر هغه وروسته به بین الافغاني خبرې پیلېږي. په هغه کې پر اوربند او نور مواردو بحثونه هم کیږي. په تیرو 4 ساعتونو کې ایران. په تیرو 4 ساعتونو کې په ایران کې د کرونا وبا له امله 94 تنه مړه شوي دي او 1512 نور په اخته شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور ویلي چې په دې سره په دغه هیواد کې د کرونا وایرس له امله د مړه شوو کسانو شمیر 4970 تنو ته ورسېدی. د نوموړي د معلوماتو په اساس په دغه هیواد کې تر دا مهاله 80309 تنه نور پر کرونا وبا اخته شوي دي. سعودي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس خبر ورکړی چې د حرمین شریفینو د چار عمومي رئیس او د کعبې امام شیخ عبدالرحمن سدیس امر کړی چې د سعودي عربستان کې پر کرونا وبا ټولو ناروغانو ته د ژر تر ژره زمزم اوبه ورسول شي. سدیس ویلي په داسې حال کې چې ټوله نړۍ کې د کرونا وبا درمل نه دي چمتو شوي، زمزم اوبه څښل به په کرونا وبا اخته ناروغانو ته یو رواني ډاډ ورکړي او ممکن ډېر ناروغان له مرګه بچ شي. بندیان.
د افغانستان د زندانونو چارو د تنظیم اداره وایي د اشرف غني د فرمان په اساس او د کورونا د مخنیوي په موخه تر دې دمه څه کم 15,000 زندانیان د افغانستان له زندانونو خلاص شوي. یو شمېر رسنیو د یاد ادارو له لوري د خپرې شوې اعلامیې په بنسټ لیکلي چې تر دې دمه افغانستان له زندانونو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون 4518 زندانیان د اشرف غني له فرمان سره سم خلاص شوي دي. کورونا په کابل کې د کوچنیانو روغتون ډاکټر یوسف ایوبي چې تیره شنبې ومړ اوس یې یو بل ورور هم د کورونا وایرس له کبله ژوند بایللی ده. د ایوبي کورنۍ یو غړی اسلام زازی بي بي سي ته د ډاکټر یوسف د کشر ورور فضل الرحمن د مړینې خبر منلی ده. د دوی یو خور هم له دې هم وایرس مړه شوې ده. مایک پامپیو امریکا وایي لا هم په افغانستان کې د القاعده شبکې وسلوال شته دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده غړي شته دي خو هغه ډیر کم دي او په وینا یې امریکا د دې وړتیا لري چې د سرتیرو له موجودیت پرته د دوی پر وړاندې اقدام وکړي. د پامپیو په وینا طالبانو ژمنه ورسره کړې چې د القاعده شبکې سره اړیکې پرې کوي او په خبره یې طالبان به د القاعدې پر وړاندې اقدامات کوي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.